د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې کوچني شنه پارکونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په دې مراسمو کې د مهترلام ښاروالو وویل چې پر یادو پارکونو 3.6 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د ښار په منځ کې کوچني شنې ساحې دي چې موږ ایجاد کړلې او د 4 میاشتو په موده کې ټولې چارې بشپړې شولې او نن ګټه اخیستل ته سپارل. د دې مجموعي لګښت 3.6 میلیون افغانۍ ده. د لغمان د والي مرستیال شهزاده مظلومیار بیا له ښاروال نظیف الله لکوزي ښار کې د نورو عامه تاسیساتو د جوړولو غوښتنه هم وکړه. دغه کوم مختصر او وړوکی کوم پارک دلته د ښاریانو د ناستې لپاره جوړ شوی دی او د کله کومه لحظه او دقه دلته راځي خدای دې وکړي چې د ښار په دې نورو ځایونو کې زما یقینا باور دا دی چې هلته به دې تصمیم نیولی خلک به پرې لګي چې دا باید ډېر شي او ډېره استفاده باید د دې نه وشي. د مهترلام ښار اوسیدونکي ښار کې د دې ډول پارکونو له جوړولو خوښ دي، خو پر نورو ښاریانو غږ کوي چې د دغسې پارکونو په ساتنه کې د ځانګړې پاملرنه وکړي. دې کټارې دې پارک حفاظت په دې ښاریانو باندې فرض ده. دې باید لکه خپل ملکیت کوم رقم چې خپل د دکانو حفاظت کوي، کوم رقم چې خپل د کورو حفاظت کوي، په هماغه رقم باندې باید دې کور نه دې پارک نه حفاظت وکړي، د بوټو نه حفاظت وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې لغمان کې د بیا رغونې کارونه چټک شوي، خو ولسي خلک په دغو کارونو کې پر روڼتیا او کیفیت ټینګار کوي.